د ستر ځواکمن تلپاتې مهربان ذات په سپېڅلي نامه ټولو بهیروالو ټولو ملګرو ته هرکلی خدای مو راوله هر کله راسئ. هېواد ادبي بهیر یو ځل بیا ویاړي چې نن یې په غېږ کې د ملي حماسي ولسي شاعر محمد امین ملنګ جان اته شپېتم تلین په ویاړ دغه غونډه ترتیب کړې ده او تاسې د ملنګ جان له سرښندنو شاعرۍ ژوند او نورو اړخونو خبرېږئ. ډېر د فخر او ویاړ ځای دی. زه هڅه کوم چې ځینې شعرونه به شاید تکرار سي ځکه دا مقالې د هر چا فکر بیل وي خو تکرار بیتونه هڅه کوم چې وایي نه وایم د ملنګ جان که راخیستې مې هم وي. د مقالې سرلیک دی ملنګ جان د پښتونستان د ازادۍ ارمانجن او ملي شاعر. په پښتني ادبیاتو کې ډېر نومیالي شاعران تیر سوي خو لږ داسې کسان شته چې هم د ولس احساسات راپارولی سي هم یې د ازادۍ ارمان ته شاعرانه وزرونه ورکړي او هم یې د پښتو موسیقۍ او فلکلور ته نوی روح ورکړی وي. ملنګ جان د همدې زړورو با احساس او ولسي شاعرانو له ډلې یو چې د خپلې شاعرۍ له لارې د پښتون روح ته ژوندی احساس او بیدارونکی غږ ورکړ. د تل د خپل خاورې درد شاعرانه کوو چې د ازادۍ او یووالي اور یې بل ساته. د ملنګ جان شعر د احساس موسیقۍ او ولسي خوند ګډ انځور دی. د شاعرۍ ژبه ساده ده خو په هماغه سادګۍ کې ژور احساس ملي جذبه او د پښتون د ژوند فلسفه نغښتې ده. د شعرونه نه یوازې د غزل بلکې د چاربیت حماسي ترانو او ولسي سندرو په بڼه هم د پښتني ادب برخه ګرځېدلې دي. د په شاعرۍ کې د وطن او ازادۍ مینه د خاورې د بچیو فداکاري د مور یعنی خاورې او لا یزال رب مینه د پښتون د غرور او غیرت غږ د سادګۍ او خلوص ښکلا په خورا هنري انداز انځور شوي دي. ارواښاد ملنګ جان د شاعرۍ له ژبې د بیان ځواک داسې کارولی چې د ولسي احساساتو دیني باور او ملي جذبې ترمنځ توازن رامنځته کوي. لکه د هغه دا بیتونه پښتون پښتو پسې ځي بېننګ پیسو پسې ځي شریف شرف رزیل غیران خوښوي چې پښتون نه وي پاکستان خوښوي. دا شعر د پښتونولۍ هیوادنۍ مینې لوی افغانستان او پښتونستان احساس او عقیدې ژوره فلسفه څرګندوي. پښتونولي د ملنګ جان د فکري بڼې غوره انځور ګرځېدلې نو ځکه یې شعر هم پر پښتنو د ظلم ستم او نابرابریو پر وړاندې لکه د تیرې تورې ګزار ښکلې منظومه شوې. ملنګ جان د پښتون د اخلاقو دودونو او عزت ژباړن شاعر و. د پښتونولي یوازې د جرګې میلمه پالنې او ننګ په معنا نه ګڼله بلکې هغه د خپل انساني وجود او برم د اخلاقي او انساني کرامت یو فلسفه ګڼله. په ده کې د پښتون غرور او مینه سره یو ځای شوي وو ځکه خو یې د پښتون د یووالي عزت او ازادۍ لپاره قلم او شعر دواړه د وسلې په څیر وکارول. ملنګ جان غوښتل چې پښتون د خپل تاریخ خپل فرهنګ او خپل باور له مخې بیدار شي. دی پوهېده که پښتون یو شي نو غر به یې هم ټیټ نه کړي او که همدا په دوه برخو ویشلی وي نو تور کارغان به یې تل پر سرونو نولې وهي. چې بېننګ او بې پښتو وي پښتون نه دی چې د قام په شرمېدو وي پښتون نه دی. پښتون هغه دی چې غم د تمام قوم خوري چې د ځان په جګېدو وي پښتون نه دی. د پښتون نظر مدام په نام و ننګ وي چې طالب د سپینو سرو وي پښتون نه دی. د پښتونستان او لوی افغانستان ارمانجن ملنګ جان د هغه نسل شاعر و چې د انګریز د ویش د ډیورن منحوسې او فرضي کرښې او د پښتنو د بیلتون درد یې په زړه کې و. د شعر له لارې د پښتونستان او لوی افغانستان تصور ته شاعرانه بڼه ورکړه. د غوښتل چې د خیبر دواړه غاړې یو ځل بیا یو شي او پښتون د خپل سرحد او تاریخ خاوند شي. ارواښاد ملنګ جان دا ارمان د شاعرۍ له لارې د ولسونو زړونو ته رسولی. د شعرونه د ملت د احساس د راپارولو وسیله ګرځېدلي وو نه د شهرت د لاسته راوړلو. د دې ترڅنګ د ملنګ جان د شاعرۍ یو ستر قوت د هغه فلکلوریک سبک دی.
د پښتو د ولسی ادب هغه سادګي تود احساس او فطري بیان ژوندی وساته. د ولس لمنځه یې د زړونو خبرې راواخیستې او د شعر په ژبه یې د هنر تر کچې پورته کړې. د سندریز شعرونه د ولس د زړونو ژبه ده، ځکه چې ولس خپل ځان پکې ویني. د له شعرونو څخه د ولسی موسیقۍ ګڼو استادانو او سندربولو هنرمندانو استفاده کړې ده، نو ځکه خو یې شعرونه د موسیقۍ له لارې له نسلونو څخه نسلونو ته رسیدلي او د پښتو د فرهنګ برخه ګرځېدلي دي. که د پښتو شاعرانو د حماسي شاعرۍ نومونه یادو نو د خوشحال، حمید مومن او نورو ګڼو شاعرانو ترڅنګ د ملنګ جان نوم هم راځي. د قلم په ژبه ملي حماسه را ژوندی کړه او د خپل ملت تاریخ ته یې شاعرانه رنګ ورکړ. د مینې ترڅنګ د خپلواکۍ، انسانیت، پښتو، اثار، قربانۍ او وطن پالنې احساس په شعرونو کې ژوندی کړ. د حماسي شعرونه نه یوازې شعارونه دي بلکې د ملت د ارادې انعکاس هم دي. د انسانیت او خواخوږۍ پیغام په داسې منظومو تورو وړاندې کوي. لاس مه وهه په اور کې عاقبت به وسوځېږي، ظالمه د مظلوم له آه ولې نه ویرېږي، تر څو به د مظلوم له ویش او وایه بې پروایې، د ظلم په شا سپورې د مستۍ سندرې وایې، زور مه ورکوه چاته چې آخر به وځورېږي، ظالمه د مظلوم له آه ولې نه ویرېږي. ملنګ جان د پښتو د چاربیتې دود ته نوې بڼه ورکړه. دغه لرغونی ولسی قالب یا فورم ته معاصر فکر، احساس او فني جوړښت ور زیات کړ. د عشق، وطن، فقر، پښتو، انسانیت، ټولنیزو ناخوالو او د نابرابرۍ خبرې د څلورو بیتونو په ژبه داسې ویلي چې هر بیت یې د یو ژوندي او بیدار ولس سندره شوه. ملنګ جان د چاربیت له لارې د پښتو ولسي ادب ته یو هنري جوړښت ورکړ. خو دا باید هیره نه کړو چې د ملنګ جان شعرونه د موسیقۍ لپاره پیدا شوي ښکاري. د شعرونو وزن، تکرار، آهنګ او احساس له موسیقۍ سره په فطري ډول تړلي دي. له همدې امله د پښتو موسیقۍ زیاتو استادانو د شعرونه په خپلو ترانو سندرو کې کارولي او کاروي. د کلام د غږ احساس او موسیقۍ ګډ سفر دی، لکه دا سندري شوی کلام چې تل په زړونو چنګ لګوي. چا غوږ کې راته ووایه چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو له پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا یوازې یوه بیلګه وه. که لسګونه پاڼې په لیکلو تورې کړم نو بیا به هم د ملنګ جان سندریزه شاعري رانه پاتې وي. خو دومره وایم چې استاد ایوب، استاد ولمیر، ګل محمد یا ګلکۍ، سید عالم، نواب، طلا محمد او نورو ډیرو بې شمیرو پخوانیو ځوانو سندرغاړو یې شعرونه زمزمه کړي او د موسیقۍ په تارونو کې یې شخوند پرې وهلی. په پای کې دومره وایم چې ملنګ جان د پښتو ادب هغه درون نوم دی چې د شاعرۍ، وطن پالنې، پښتونولۍ او ولسي ادب ترمنځ یو پل جوړ کړی. د ازادۍ سندره په زړه او ژبه غږوله. د پښتون ته د غیرت او عزت، زړورتیا او د مینې فلسفه ور وښوده. ملنګ جان یوازې یو شاعر نه و بلکې یو فکري مبلغ، ولسي مبارز، نابغه شاعر او د آزاد فکر غښتلی انسان او پنځګر هم و. د پښتو ادب او په ځانګړي ډول ولسي ادب نه یوازې غني کړ بلکې ولس ته یې خپل ځان، خپل پیغام او غرور هم ورپېژندلی دی. خبرې ډېرې دي او لا ډېرې کېدلی سي، خو د اوس لپاره همدومره به څه نه کوي. نو زه د ارواښاد محمد امین ملنګ جان په دې بیتونو د خپلې مقالې لمنه راټولوم. که په حال زما خبر تمام جهان شي، که په حال زما خبر تمام جهان شي، ټول عالم به په فریاد او په سوران شي. لکه زه چې داسې زیړ زبېښلی ګرځم، لکه زه چې داسې زیړ زبېښلی ګرځم، هر سړی به داسې زیړ لکه زعفران شي. که څوک ما منې کوي د یار له دره، که څوک ما منې کوي د یار له دره، د ماهي په وچه څرنګه ګزران شي. ډېره مننه، ډېره مننه.